صابر صاحب وایي د خلکو په سینو کې بې غرضه زړونه ګوري. د خلکو په سینو کې بې غرضه زړونه ګوري او صابر لیونی شوی د په ورکو پسې ګرځي. هی صابر لیونی شوی دی په ورکو پسې ګرځي. صابر لیونی شوی د په ورکو پسې ګرځي. ارشاد. او بیا ممتاز لالا وایي ممتازه چېرته وې له ځانه تللی؟ ممتازه چېرته وې له ځانه تللی؟ دا ته په څومره سختۍ بېرته راغلی. دا په څومره سختۍ. مهرباني. درویش روخان صاحب وایي ګلبدنه ګلندامه یوسف ذاته د وجود خوشبو د زی د هر آیاته ستا د حسن تلاوت عجیبه خوږو ستا د حسن تلاوت عجیبه خوږو څه اوږده و د تهجد دوه رکاته بدنامۍ له به سبا څه بانه ګورو بدنامۍ له به سبا څه بانه ګورو نن بیخي په خود کې نه یم ملاقاته چې زما د فکر قد را باندې ټیټوړي چې زما د فکر قد را باندې ټیټوړي نور به خپل سیوري ته نه ګورم شاته او زه د شپې بلا ته ځان په ژړا مړ کړم زه د شپې بلا ته ځان په ژړا مړ کړم او سحر د خندا شین شمه رڼا ته زندگی لکه بدنامه ډمه ناڅي زندگی لکه بدنامه ډمه ناڅي چې زما په غېږ کې سمه شي راماته او د بدنام غزل شاعر درویش روخان دی. د بدنام غزل شاعر درویش روخان وي د ګلرخ نامه یې وښوده دنیا درویش صاحب حد کړی او ای ته به راځې څنګه به ښکارم دا کرم اورېږم ته به راځې څنګه به ښکارم دا کرم اورېږم او خدای خبر څومره عینې به ماته ومختر کړي ته به راځې څنګه به ښکارم دا کرم اورېږم او خدای خبر څومره عینې به ماته ومختر کړي او دومره څوک نشته ده چې زه مبارکي ورکړم دومره څوک نشته ده چې زه مبارکي ورکړم او دیواله غاړه راکوه کنی زمره مختر کړي دیواله غاړه راکوه کنی زمره مختر کړي او وای جانانه لوی اختر ته راشه ما په وړوکې اختر ډېر ژړلي دي او یو بل شعر هم وایم موسمي وای اختر دې هغو مبارک شه چا چې روزې د رمضان مهرباني خاطر صاحب وایي چې په تلو کې شوه مسکی نو بیا به راسي چې په تلو کې شوه مسکی نو بیا به راشي او ای خاطره اوس راځه په ګوتو راغله ما ورته قلم د زړه په وینو کې ډوب کړی ده ما ورته قلم د زړه په وینو کې ډوب کړی ده زه ښایسته پښتو کچه رنګونو باندې نه لیکم زه ښایسته پښتو کچه رنګونو او یو بل غزل یو څو بیت دی وایي پاچاهي د جهان څه کړي ځان ته ولې زیاتېږه د انصاف تلل مشکل دي څه به ډېر کړي څه به کم او ربه ماته که دې راکړه پاچاهي د درس جهان بلوارس کاکا ربه ماته که دې راکړه بادشاهي د درس جهان زه به یې وغورځم له کوره لکه سوټې په ډېره او ما له راکړه څو ګلونه یو نیازبین غوندې جانان او په خوا کې یوه شمعه او یو رنګین غوندې ماښام ارشاد د مرګ خلاف د ژوند په لور تکل کوه اوځه د مرګ خلاف د ژوند په لور تکل کوه اوځه په ماته خپو هم غږ د خپل منزل کوه اوځه که غواړې چې د مینې د مذهب په عقیده شئ که غواړې چې د مینې د مذهب په عقیده شئ په هر ښکلي ګزار د یو یو ګل کوه اوځه اوهو ډېر ښه دغسې مونږه عزتونه موږ په خپله تار په تار کړه زمونږه عزتونه موږ په خپله تار په تار کړه هوا راځه او لوبې په اوربل کوه اوځه لاليه د خپل قام غم د تمام په ولو پروت دی لاليه د قوم غم د تمام په ولو پروت دی خپل قام غم د تمام په ولو پروت دی چې کېننې په هیڅ صورت مزل کوه اوځه تاریخه د جنت اشتهارات مې په وجود دي تاریخه
د جنت اشتهارت مې په وجود دی زمونږ په وینو خامخا لیکل کوه او زه شاعرې ستا درویش روخان د مینې نزول غواړي شاعر شکرانه یې د غزل کوه او زه وای په هغه ورځ په دې درس ښار کې یوه ستنه نه وه په هغه ورځ په دې درس ښار کې یوه ستنه نه وه او چې زما ګریوان و او تا پورې لمنه نه وه چې زما ګریوان و او تا پورې لمنه نه وه وای چې بیا صابر صاحب وای چې په غږ او غوږ وه پابندي او چېرته یو څو مرغانو چې چغارې کوه او په ګریوانونو پسې مزه قربان په ګریوانونو پسې مزه قربان په ګریوانو کې فلسفه پرته ده یو غزل به زه ووایم البته که تکراري زه بښنه غواړم مخلص صاحب وایي دغه غم په ما سیوا ده دغه غم په ما سیوا ده دغه غم را سره یوسه خیر دی ډېر ماته په سر که ته لږ کم را سره یوسه او راشه دې پولي ته کښېنه دا واښه ته به روټي که راشه دې پولي ته کښېنه دا واښه ته به روټي که او دغه پڼ ماته په شا که دا شرشم را سره یوسه ودرېږه روان سړکه ستړی سفر څومره دی عقل مې په سر بوج دی په ولو مې غر څومره دی ودرېږه روان سړکه ستړی سفر څومره دی عقل مې په سر بوج دی په ولو مې غر څومره دی ښکلو ته مې ټول عمر د مینې تبلیغ کړی دی ښکلو ته مې ټول عمر د مینې تبلیغ کړی دی نور د خدای رضا ده چې په چا یې اثر څومره دی جار د تازه زخم نه څومره خوږ خوږ درد کوي جار دی د تازه زخم نه څومره خوږ خوږ درد کوي خدای زده ټوله شپه مې ګرځولی